نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله مولانا العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أما بعد، حرم الله الخمر وهي 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. رواه البخاري. اما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، په بله جمعه کې موږ تاسو د شرابو په هکله باندې څه خبرې وکړې، خو ځینې ضروري ټکي پکې پاتې وو، ځکه د هغې د دنباله باندې او د هغې په تعقیب باندې نن بیا هم د شرابو او مخدراتو او په دخانیاتو کې بیا هم لږ څه ناڅه وخت وي. انشاءالله په هغې کې به خبرې کوو. کوم آیاتونه چې ما ولوستل دا د مائدې 90 او 91 آیات دی، او الله جل جلاله فرمایي، ترجمه یې داسې ده چې: یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندارو خلکو، انما الخمر والمیسر، ای ایماندارو خلکو، کوم چې شراب دي، خمر دي، دا ټول هغه څه دي، والانصاب، او کوم چې بوتان دي یا صنم دی یا صدي ورته ویل کېږي، یا د نورو په نومونو باندې یادېږي، په قسمه قسم نومونو باندې کوم چې بوتان دي، او کوم یو چې ستاسو د سرپرست شی نه دي، ولو که ستنه ده، که ونه ده، که هر څه دي، او د هر څه نه تراشلي وي او جوړ کړي مې وي، د مسالې نه وي، او که د پلاستیک نه وي، او که د اوسپنې نه وي، او که د سرو زرو نه وي، او که د سپینو زرو نه وي، او که د ډبرو او د تیږو ځینې وي، او که د هر شي نه وي، دغه بوتان چې دي. والازلام، او کوم چې بخت ازمایل دي او تعالی، لکه قرقشي کول دي، لکه لاتریب کول دي، یا فردن نور داسې د دې ته نږدې عملونه، پچ او ښکل دي، یو په بل دوکه باندې قمار وهل او ځان ته پیسې راوړل دي. ازلام لکه قریشو به چې ازلام یا غشي به یې نه ایستل، په ګوډي نه به یې راایستل، او بیا به یو باندې به الله او نعم کوه. او بله جمعه ما وویلې چې غوښه به یې کله تقسیموله، یوه اوښه به یې په 10 کسو باندې حلاله کړه، بیا کې بیا به یې په ازلامو او په غشو باندې د تعالو دپاره به یې، د قسمت دپاره به یې په یوه نومونه ولیکل. که چېرته به چاته خالي راووته، هغه شي باندې به درېو باندې به یې نومونه نه ولیکلي، هغې به هېڅ شی نه اخېسته، باوجود چې د هغې به یې پیسې هم ورکړې او شرکت به یې ورسره کړی و، هغې ته به هېڅ نه رسېده. او یو بل ته به یو غشی راووته چې د هغې به 3-4 برخې رسېدلې. او یا کله به چې سفر ته ته هغې باندې لا او نعم لیکلي وو، کله به چې ګوډي ته لاس کو، کوم غشی به یې راوایسته، که ورته ویل چې سفر وکړه، نعم به و، نو بیا به د سفر کو. او کله به یې که بیا ورته لا لیکلې وه، یعنې سفر مه کوه، بیا به یې سفر بیا نه کوو. ټولې وابستګۍ د مزخرفات او چټیاتو او عبثیات او بت پرستۍ او بتانو پورې تړلې وي، او ټول هر څه تالې او قسمتونه یې نښتي وو، د کهانت پورې او د جادوګرۍ پورې او د سحر او د ټوټکو پورې او د یو څه او د بل څه د لهو لعب پورې ټول هر څه عبثیات او چټیات ټول راقطار کړي وو، او خپل ژوندونونه یې پکې راګیر کړي وو. او دغه ژوندونونه، همدغه عبثیات او چټیات د دوی قانونو، او همدغه عبثیات او چټیات د دوی اصولو، او همدغه عبثیات او چټیاتو باندې به دوی خپل ټول ژوند ترسره کو، چې په معنا او په اصل کې او بنیاد کې به هېڅ معنا نه لرل. په دغه ترتیب د جهالت وخت ځکه ورته وایي چې جاهلان دا معنا ده چې هر عمل جاهلان کوي، نو د هغې کوم بنیاد نه وي. جاهل ورته ځکه ویلی کېږي چې د خدای د لارې نه لرې وي، د رسول د لارې نه لرې وي، کتاب الله د محمد رسول الله د سنتو نه لرې وي، دې ته جهالت ویلی کېږي. او همدې جهالت کې او دې ټوټکو او رواجونو او رسمونو کې ټول اخته او دا منګیري و همیش د پاره په پام دې لاره باندې تله.
والازلام رجس من عمل الشیطان. الله جل جلاله دا رجس دی، چټلي دا، ګندګي دا، خباثت دی، خرابوالی دی. وګورئ ګندګي په یوازې دا چې ورستا یو کوم ځای دی چټل شي یا ګنده شي په ګندګۍ باندې، یوازې دا نه چې ستا جسم ته ستا طبیعت خراب وي او د هغې بوی در باندې لګېږي او سترګې دې پرې لګېږي او بدې ګڼي، بلکې روحا ستا تندی په خپله باندې جواب ته درکوي، تا ته خپله ناسیه په خپله باندې جواب درکوي، تر وشي ستا روح په خپله باندې فشار لاندې راځي. روحا او جسما رجس او یا رجز او چټلي سړی روحا او جسدا دواړه ناخالاره کوي. په لحاظه ګوره الله جل جلاله رجس دی، دا مه کوئ، دا عمل شیطان او بل عمل د شیطان دی. شیطان څه کار کوي؟ قسم یې خوړلی دی الله ته چې زه به ستا ټول بندګان نه پرېږدم بې د اغواتوب نه، او خامخا به د دوی دپاره به اغوا کوم او حتمي و ضروري به دوی بې لارې کومه. نو هغه قسم او الله ته سوال کړی چې ما ته انتظار وکړه تر څو پورې چې ورځ د قیامت کې ټول خلک مړه کېږي، زه به د هغې پورې انتظار کوم، الا مګر هغه کسان چې د خدای بندګان دي هغه نشي اغوا کولی. نو اوس د شیطان لارې ته وګوره او رجس ته وګوره، من عمل الشیطان لعلکم تفلحون. که تاسو د دې نه فاجتنبوه لعلکم تفلحون، که تاسو د دې نه اجتناب وکړه، ظاهرا درته ګوري هم ټول تکلیفونه در باندې اچي، ټول زحمتونه درته راوړي او تاسو یې بیا هم کوئ، نو بیا خو فاجتنبوه ځان کې وساتئ لعلکم تفلحون، تاسو به شاید کامیاب شئ. بیا وایي تکرارا الله د انما یرید الله، الله انما یرید الشیطان، شیطان د دې ارادې او د دې نیت څښتن دی او داسې وایي ستاسو په منځ کې بغض بغضا اچي، بغض اچي، عداوت اچي، لرېوالی اچي، تربګني اچي، فی الخمر والمیسر، په دې شرابو باندې او په دې قمار کولو باندې. دواړه هغه د ضرر شیان دي، هغه د تکلیف شیان دي چې کله نیشه شي سړی د خپل ځان نه ووځي، هر خاصیت بې کولی شي، خپل ځان حیثیت، دغه ښایسته وجود، دا ښایسته لباس اغوستل، دغه ښایسته قواره، دا خپل ځان آرایش کول، دغه هر څه جوړ کړي وي، دغه په دې شرابو کې کله یې د خولې نه لاړې ځي، کله یې د سپېږمو نه ګړینګونه ځي، کله یې خپې خویږي او کله ته یې د لاندې لارې نه هوا وځي او کله ته یې د پاس لارې نه هوا وځي. چټیات، عبثیات، هغه رئیس صاحب، جنرال صاحب، وزیر صاحب، هغه امام صاحب، هغه استاد صاحب، هغه معلم صاحب، هغه پلار صاحب، هغه کم یو چې ورته اغا صاحب، بادار صاحب، هغه ټول خپل ځان په دوه پیسې کې چې د یوې بهیمي او د یو زناور نه بدتر وي، هر ځای کې لکۍ جګه کړي وي او چېرته چې خرابوالی وي هغه ټول کوي. نه د دې ځای پېژني چې چېرته پاکي ده، نه د دې ځای پېژني چې زما شخصیت خراب شو، نه د دې ځای پېژني چې زما اخلاق خراب شو، نه د دې چې زما دا پاک بدن چې سحر نه پاڅېدلی یم او یو ساعت مې پرې خواري کړې ده او کله مې نکټۍ تړله او کله مې دریشي جوړوله او کله مې کریم او پوډر وهل او کله مې ځان دا رقم کو او کله مې شیشې ته ودرېدم ماشین مې دا رنګې چلو او کله مې دا رنګې چلو. هغه ښایسته قواره یې ټوله ورځ ځان ته جوړه کړې ده او هغه یې په یوه پیاله شرابو باندې خرابه ترابه کړه، لکه د عمر ماڼۍ ته چې سړی بمونه کېږي او ټوله ډنګه کړي او ښه قصرونه ډنګ کړي، نو داسې خپل ځان ډنګ کړه او خراب یې کړه او ځان یې یو داسې یو شی جوړ کړه چې د زناور سره هېڅ فرق نشته. والمیسر، همدغه میسر او قمار همدا دی، همیش دپاره تربګني کې پیدا کېږي، خپله لور بیلي، خپله ښځه بیلي، خپل اولاد بیلي، په هېڅ شي باندې اړ نه وي، دارۍ نه وي، همیش دپاره زور کې وي، سبا او بېګا ناست وي دلته، نه مونځ پېژني، نه اودس پېژني، نه خدای پېژني، نه اولاد پېژني، نه ښځه پېژني، ټول فکر یې په دې کې وي چې پیسې ماته په کومه ترتیب باندې راشي او زه پیسې څنګه وګټم، په کومه دوکه او فریب او په کوم ملاوټ باندې زه دا ده وویسم او دا چال لاړ شم او دې تري او چکپاو کې زما کم یو درست شي او مثبت ماته راشي چې زه یې وګټم، یا د کم چا نه په څه ترتیب فیلنګ واخلم او څه رقم د خلکو نه پیسې وشکوم لکه د یو کیسبور حیثیت لري او په څه رقم یې پیدا کړم، د حرام او د حلالو په غم کې نه وي. آیا د دې سړي په ژوند کې، د دې سړي په مینه او محبت کې، د دې سړي د کورنۍ په ژوند کې، د دې سړي په اجتماعي ژوند کې به څه خوند وي بې د دې نه چې دلته عداوت دی، بغض دی، دلته هوا ده، دلته خیالات دي، دلته نفس پرستي ده، دلته شیطان دی، د دې ټول رهبر شیطان دی او هوا او هوس دی او د هغې د رهبرۍ لاندې سبا او بېګا دی چلیږي. والخمر والمیسر
په دې باندې چې بغدا او عداوت درته اچي تربګني درته اچي الله جل جلاله زما او ستا په حال باندې ښه پوهېږي هغه درته وایي بغدا اچي او ویصدکم او لرې کوي تاسو عن ذکر الله د الله د نوم نه که د الله نوم واخلې نو نصیبه درته حلال حرام را پیدا شي چې دا کار یې حلال کړی راته دا کوم او دا یې حرام کړی دا کار نه کوم ذکر د الله نه لرې که عن الصلات مانځه ته راشي خپل رور به وګوري په قمار کې ناست یو بل نجس ګوري یو چرسي او بنګي ګوري یو شرابي ګوري یو بدعمل او زاني ګوري یو هغه حرام خور ګوري سود خور ګوري هغه څوک ګوري چې هیڅ د ژوند دپاره یوه پروژه او یو مثبت ګام نه لري یو ځان دپاره یو خپل کلاس او سلک او رفتار نه لري یو ګډ وډ ژوند دی نو ځکه چې ته هغې ته هغې سره کښېنې هغسې به شي او که چېرته جومات ته راشي نو د یو بل رور په خوا کې به کښېنې او الله جل جلاله ته به وایي چې الله اکبر الله لوی دی نور هېڅ قدرت نشته دی او زه یوازې تا ته راغلی یم نو د صلات نه دې هم لرې کوي بیا ورنه سوال کوي الله فهل انتم منتهون ای هغه کسانو چې تاسو ایمان فهل انتم منتهون آیا تاسو به منې شئ او که نه منې شئ د دې نه سوال در نه کوي وایي منې کېږي او که نه باوجود د دې نه چې درته مې ټول هر څه معرفي کړه او بیا هم نه منې کېږئ باید منې شئ بیا وروسته د هغې نه ابن عمر رضی الله عنه روایت کوي چې عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړو او ټولو خلکو ته یې ویل ای خلکو واورئ شراب حرام شوي دي خمر حرام دی او هغه د 5 شیونه نه دي 5 شیونه څه شی دی العنب د انګور نه دي والتمر د خورما نه دي والعسل او د شاتو نه دي او والحنطة د غنمو د دانې نه دي والشعیر او د اوربشې د دانې نه دي ولو د نورو دانو نه هر شی چې وي او بیا وروسته فرمایي عمر رضی الله الخمر ما خامر العقل خمر څه ته ویلی کېږي ما خامر العقل چې کوم شی عقل پوشیده کوي عقل لرې کوي زائل کوي ولو که دا لږ وي او که ډېر وي ولو که دا په هر نوم باندې وي تا ته سکر او كل مسكر كل خمر حرام وكل مسكر حرام هر شی چې خمر ورته ویلی کېږي حرام دی او هر شی چې نیشه راوړي عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي هر شی چې نیشه آور وي او عقل پوشیده کوي فلهذا هغه حرام دی رسول صلی الله علیه وسلم یو سړي نه پوښتنه کوي تاسو په یمن کې څه شی وایي یا رسول الله موږ په یمن کې شراب خورو وایي څه شي ته تبع او یا مزر ورته ویلی کېږي وایي موږ دا خورو هغه ورنه پوښتنه کوي آیا دا نیشه راوړي که نه وایي هو طبع د عام دانو نه حبوباتو نه جوړیږي او مزر کله د جوارو نه جوړیږي او کله د ارزنو نه جوړیږي یعنې غوښتو او ګدنو نه جوړیږي ورته نیشه چې راوړي هغه حرام دی یو بل سړی ورته راغی هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ شراب جوړو زموږ علاقه یخه ده موږ چې کله کار کوو نو چې شراب وڅښو نو بیا کار هم ښه کولی شو او یخنۍ هم لري او موږ کې قوت هم پیدا کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا نیشه راوړي که نه خمر دی که نه دی مسکر دی که نه دی وایي هو دی ورته ویل مه یې کوئ وایي مه یې خورئ منع ده در باندې وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې خلک زموږ خبره نه مني وایي قاتلوهم ورسره جنګ وکئ یعنې په قتال باندې یې منع کوي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي 10 کسه په خمرو او په شرابو کې لعنتین دي لعن الله الله پې لعنت وي هغه څوک چې شراب جوړوي هغه چا دپاره چې شراب جوړېږي هغه څوک چې خرڅوي هغه څوک چې اخلي هغه څوک چې حمل کوي او په شا باندې راوړي او هغه څوک چې د یو بل چا دپاره اخلي او هغه څوک چې په خپله باندې اخلي او هغه څوک چې په دې کاروبار کې ساقي وي او کار کوي ورکړي فلهذا دغه ټول هر څه دا 10 کسه پکې لعنتین دي او د 10 کسو دپاره لعنت ویلی شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هغه څوک چې په الله او آخرت په ورځ باندې ایمان راوړي لا يقعد على مائدة هیڅ کله په هغه دسترخوان باندې نه کښېني علیها چې په هغې دسترخوان تدار علیها الخمر چې په هغې باندې خمر او شراب ایښوده شوي وي هغه دسترخوان هغه پکې به نه ایمان شته چې په هغې باندې شراب وي وګورئ ورونو خپل افغانانو ورونو کې وګورئ په ځای د دې چې د زوی عقیقه په جومات کې وکړي او یو ثوابي کار وکړي په دسترخوان باندې شراب راوړي د عقیقې په ځای باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د شیطان په سنتو باندې بدلی او بیا لا خوشحاله وي چې ما دا شراب د دې دپاره راوړي دي چې زما زوی شوی دی او په دې او الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هیڅ وخت به نه کښېني مؤمن مسلمان
چې په ایمان راوړی وي په الله او په ورځ د آخرت باندې په هغه دسترخوان به نه کښېني چې په هغې کې شراب وي ورسره به نه کښېني ځکه به ورسره نه کښېني چې یو حرام او بې حیایي ده ولې عقیقه پرې نه کړې ولې یو سنت طریقه پرې نه کړې هغې زوی نه به بېرته څه واخلي هغه زوی یو بدعمله یو د خدای هغه لوپر به ترې جوړېږي چې ټول عمر به د ټولې اجتماع دپاره او د کورنۍ دپاره به سبب د هغه څه جوړېږي چې الله جل جلاله به پرې قهرېږي او په غوسه کېږي به عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ته خلک راغله ورته دا ډله ټول خلک دی او دی شراب څښلي دی او دی نه دي څښلي وایي د یو سر نه په حد باندې کوي اتیا دورې هغه مو وهئ چې هغو شراب نه دي څښلي که چېرته شراب نه څښل دوی د دې محفل کې څه کول ورته یو سپی راوړاندې شو ورته جناب د یو سړي روژه نیولې ده ورته اول همدا ووهئ ځکه که دی روژهدار وي نو د شرابو په محفل کې څه کولې ستاسو په کورونو کې شراب ایښودل شوي وي ستاسو په هوټلونو کې شراب ایښودل شوي وي ایا ستا عزت دا تقاضا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله جنت ته هغه سړی نه داخلوي حرم الله الجنة على مدمن الشراب حرام دی جنت په هغه چا باندې چې همیش دپاره شراب خوري حرام دی جنت په هغه چا باندې چې دی د مور او پلار عاق وي او نه بخلی وي او حرام دی شراب په هغه چا باندې على الدیوس دی دال یې وو سین سی دیوس باندې دا جنت ته کله هم نشي ننوتلی معلومه خبره ده د مدمن الشراب هغه څوک دی چې همیش دپاره شراب وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی المدمن الشراب المدمن الخمر كعابد الوثن وایي دا څوک چې شراب خوري دا داسې دی لکه یو بت چې پرستش کوي دا بت پرست دی د دې د اسلام سره هېڅ کار نشته دی ابي موسی رضی الله عنه فرمایي وایي زه چې که شراب وخورم ما ته فرق نشته دی چې زه شراب وخورم او چې زه دغه ستنه پرستش کوم یعنې ما ته بیا د خدای عبادت نه دی په کار چې زه بیا د خدای عبادت وکړم نو اوس د دې شیانو سره برابر دی آیا تا رښتیا هم همداسې کې او رښتیا اوس دیوس دې ته وایي چې خباثت یې په خپل کور کې وي زنا او بدکاري په خپل کور کې وي خدای هېڅ هم نه وایي اوس خپل کور نه وتلې خبره ده په هوټل کې ناست وي ښځه یې نیمه عریان د یو بل چا سره په میز باندې ناسته رقص کوي بیا په میز باندې کښېني بیا پیک جنګول یو د بل سره محبت ښکاره کول په یو اوچته لهجه ورسره خبرې کول خوندورې خبرې کول د مینې خبرې کول دې خواته سړی ناست او دې خواته دا ناسته ده او دې خواته بل سړی ناست او دې خواته بله ښځه ناسته ده دا هغه ارتباطات دي چې دا سړی د دې سره بسته کوي او دا د دې سره بسته کوي او پیکونه څکي وګورئ شراب آیا دې ته دیوس نه ویلی کېږي د دې عزت څه شو د دې مسلماني څه شوه د دې شرافت څه شو د دې اخلاق څه شو او دا دیوس بیا راپاڅېږي غټې غټې خبرې هم کوي همدغه چې په دې منده ده په دسترخوان د شرابو باندې ناست بیا قرآنونه هم وایي بیا د خلکو فاتحو کې هم غټ غټ خبرې کوي بیا ټول افغانستان ته هم خیرې کوي ته د خوجسي بابا ملنګ همدا دی اصلي میا صاحب همدا دی ځکه ټولې دنیا ته دا خیرې کوي دا میا صاحب ولې چې دا د شرابو د دسترخوان نه راپاڅېدی دا یو شریف سړی دی ځکه دا یورپي سړی دی دا امریکایي سړی دی دا کاناډایي او جرمني سړی دی د دې خلکو په عادت باندې دی د دې خلکو په دستور باندې ځکه معتبر دی ښه نیکټایي تړلې ده او دې نه خبر نه دی چې دا څومره دیوس دی په کوم هوټل کې ستا ښځه نیمه عریان د کوم سړي سره خبرې کوي آیا دا ستا شرافت او عزت مني یو ځناور موږ خنزیر ولې بد ګڼو اول سوال دا دی چې دی په خپله حیا باندې عار نه کوي سپی په سپی باندې عار کوي مرغه په مرغه باندې عار کوي هر ځناور په بل ځناور باندې عار کوي او خنزیر په خپله باندې نه کوي آیا تا چې دا کېنوله په دې هوټل کې او د یوس په شکل باندې ورسره کېناستې او پیکونه یې د بل چا سره وجنګول او بیا د کروبیلن سره یې لږ رقص هم وکړه او وګډېدله او بیا تا ته وایي چې هغه جانه څنګه ګډا مې کوله او ته ورته مې بسار خوب بسار خوب او بیا ورته په فارسي او په پښتو لګې ستا شرف او عزت ستا مسلماني هم دې ته وایي بیا ما سره قطار کې کښېني راته وایي دا مولوي ښه سړی نه دی دا ښه سړی نه دی هغه ښه سړی دی خدای ښه نه دی رسول ښه نه دی العیاذ بالله زه د پلاني لیډر سره ترقي سره ناستم موږ ورسره شرابونه څښل زه د پلاني سره په دې باندې افتخار هم کوي او بیا حج ته ځي او بیا د حج نه هم بېرته راځي بیا نورې خبرې هم کوي په هر صورت باندې الله جل جلاله دا خلک نه بخي هېڅ وخت یې نه بخي دو باندې جنت حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه څوک چې شراب څکي او په همدې حالت کې مړ شي بیا به دې ته خبال ورکول کېږي خبال هغه عصاره او عرق د دوزخیانو دي او یا هغه زیړې اوبه دي چې د دوزخیانو د زخمونو نه راځي
تا ته به په هغې دنیا کې دا درکول کېږي او د شراب د جنت به در باندې حرام په هر صورت باندې د دې ټولو شیانو دپاره د خمر د حراموالي دپاره امریکا 16 میلیونه مصرف کوي د کال 16 میلیونه ډالر چې صرف دا لري کړي دا شراب لري کړي دا لعنت 15 لکه او 20,000 او 315 کسان د دوی په زندانونو کې د جرمونو د شرابو نه پراته دي 300 کسان په کال کې اعدامیږي د دې شرابو د جرمونو د لاسه او 10 میلیونه صفحې د مجلو او د اخبارونو او د نورو ورقو او د ټولو نیوز د مصرف کوي چې ورقې 15 بلیونه ورقې کېږي 15 بلیونه ورقې دی په کال کې صرف د شرابو لپاره مصرفوي چې باید خلک پرې صرف نظر وکړي او د دوی چې دا چا ملکیتونه جریمه کوي 16 میلیونه د دې د کال جریمه ده او د 400 میلیونو د میاشتې ملکیتونه ضبطوي په دې نامه باندې چې شراب او فسادونه پکې پیدا شوي او ځایونه وران کړي دي او خراب کړي دي او حکومت ته مصادره کړي او تقسیم کړي دي یو کافر ټول ادیان امریکا له ټولو ادیانو نه فتوا وغوښته چې موږ ته فتوا راکړئ شراب حلال دي که حرام دي ټولې دنیا ورته حتی پاپ ورته ارتوزکس ورته کاتولیک ورته انټر کاتولیک ورته د کلیسا والا ورته د ګردوارې والا ورته د هندوانو ورته ټول ورته همدا ولیکل چې موږ دا بالکل زموږ په دین کې حرام دي سماوي ادیان دي او که زمیني ادیان دي یو خبیث شی دی او باید دا نه وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شراب الخبائث دي وقع على امه على عمه وعلى خالته دی چې کله شراب اوسکي دا الخبائث دي دی په خپل مور باندې واقع کېږي صرفه پې نه کوي دی په خپله خاله باندې واقع کېږي صرفه پې نه کوي دی په خپله عمه باندې واقع کېږي صرفه پې نه کوي آیا د دې نه غټ ځناور نور څوک وي په یو بل حدیث کې فرمایي وایي دا الخبائث او الفاحش دی ځکه وقع على امه دا په مور خپله باندې واقع کېږي او باک نه ګڼي د هیڅ حدود نه لري د شرم او د حیا حدود نه لري راځو دې ته چې دا خو په هر صورت باندې دویمه موضوع د حشیش ده حشیش یا چرس یا بنګ دا اولین سړی چې حیدر خپل قوم وشړو بهر ته لاړ او کله چې بهر ته لاړو حیدر هلته یو بوټی ولیده چې دا په خپله باندې بدون د دې نه چې هوا چلیږي د دې پاڼې اهتزاز کوي او خوځېږي وایي دې پاڼې کې به څه شته دی ټول بوټي نه خوځېږي او د دې پاڼه خوځېږي بالاخره دا یې راواغسته او دا پاڼه یې چېرته وخوړه دې پاڼې دې نیشه کړ کله چې نیشه کړ خپل قوم ته ویل راشئ دا پاڼه وخورئ دا پاڼه به دوی خوړله بیا ورو ورو پسې دغه دانې او شادانه د دې بنګ پیدا شو دا یې بیا په اوبو کې لیدله بیا دې ته بنګاوه ویلی کېدله دې ته یې کند ویلی کېږي د کند نه بیا نور شی نه جوړ کړ هغه به هم همدغسې و ټول علما دا وایي چې بنګ یا حشیش حرام دي اوس یې ډېر وخت نشته دی چې زه درته یم وخت لږ پاتې دی نو حشیش حرام دي او ځکه چې عین شکل باندې کل مسکر حرام هر شی چې نیشه راوړي هغه حرام دی او کل مفتر حرام مفتر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ته وایي کوم شی چې وجود بې خوده کوي کوم شی چې وجود دا ځکه ورته مخدر وایي چې دا تخریب د وجود کوي او هر څوک وایي چې کله سړی حشیش خوري دا دوز کېږي هر سړی چې حشیش خوري کور ته میلان نه کوي د دې جنسي قوه کمیږي دی بزدله کېږي د ده په کور کې وایي ټوله نارامي پیدا کېږي د ده په اولاد کې جینیټیک اثرات راځي اولاد یې په خپله باندې لیوني او کمزورې وي د مغزونه د دې هر څه نه لرې وي دی د حشیش او دا حیدر کشف کړي وو په لومړی په هندوستان کې یا احمد ساری قلندر کشف کړي ځکه ورته قلندریم ویلی کېږي قلندریم ورته ویلی کېږي او حیدریم ورته ویلی کېږي دا هغه د چرسیانو ډلې وي چې یو بل سره محبت هم کوي د خولې نه یې بویونه هم ځي او همیش دپاره دغه چټل کارونه کوي لاسونه یې دویم مواد مخدر په څه شی دی افیون دی افیون مورفین کوکین څه شی چې دي کوم یو پوډرو په نامه د پلاستیکونو کې اچول شوي کاشوغ کې اچول کېږي او د اور او د پیپ په ذریعه باندې څکل کېږي په سګرټو کې اچول کېږي د زرورقي کاغذ په ذریعه باندې څکل کېږي دغه ټول هغه افیونونه دي دغه ټول هغه شیان دي چې انسان همدغسې مسکر کوي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفتر و مسکر دواړه حرام دي او لعنت په دې باندې دی او ټول علما دا وایي چې باید دا حرام دي باید دا ونه شي په هر صورت باندې افیون پخوا خلکو د دې لپاره پیدا کړی او چې دی وکري
او د دې لپاره چې تداوي کی پخوا به خلکو تداوي کوو په ټوخي کې او په ټوخله کې او په یو مرض او په بل مرض کې همداسې بې حشیش هم د هاضمې دپاره کول کله چې نورې دوایانې راووتلې ټولو علماو چې ضرورت ورته نشته او که ضرورت ورسره وي د نیک نیت دپاره یې که کري ودې کري او که د دې لپاره چې تجارت دپاره یې کوي د خلکو د مړتیا دپاره او د خلکو د نیشو دپاره یې کوي حرام دي او همدغسې انسان باید په حد باندې وویل شي چې اتیا دورې باید وویل شي هر سړی لکه څنګه چې په شرابو کې وهل کېږي ځکه کل مسکر حرام او دا د امت اجماع ده په دې باندې چې باید اتیا دورې هر یو مسکر او هر یو نیشه سړی وویل شي ځکه دا د اجتماع په درد نه خوري دا د کورنۍ په درد نه خوري دا یو ګوین سړی دی دا یو بزدله سړی دی دا یو خراب عمل سړی دی دی مونږ نه پیژني دا د خدای ذکر نه پیژني دا د اولاد تربیه نه پیژني دا ښه ثوابت نه پیژني دا همیش دپاره په عباسیاتو کې ناست وي همیش دپاره په هغه محفلونو کې ناست وي چې هغه د شیطان محفلونه وي همداسې اوس راځو وخت لږ پاتې دی یوه دقیقه پاتې ده انشاءالله دې کې همداسې راځو دې دپاره کل دخان حرام هر دخان هر شی چې دود کوي حرام دی سګرټ وي که سیجار وي او که چلم وي د عربانو غوندې چې ګرځي او محفلونه پرې جوړوي ځوانان اغوا کوي جنکیان یو د هغو خلطیت پیدا کوي کنفرانسونه پرې کوي او بالاخره بیا د دې د خولې نه یو بد بوی ځي خپل اولاد دپاره د خپل کور دپاره د هر یو سکنډ باندې چې کله یو سګرټي په یو کوټه کې ناست وي هغه مخامخ چې ورته هر څوک ناست دی یو سکنډ عمر د هغې کمیږي په خپله باندې هم عمر پیدا کېږي د شوشونو سرطان پیدا کوي د مرۍ دپاره تکلیف پیدا کوي د خولې نه بد بوی ځي نور د اعصابو تکلیفونه پیدا کوي لکه څنګه چې مسکر او شراب پیدا کوي د اعصابو تکلیفونه ما خامر العقل همدغسې دا هم عقل پوشیده کوي دې کې نیکوتین دي دې کې هغه څه دي چې د انسان د بدن دپاره بالکل ضرر دی تکلیف دی زحمت دی باید دا ونه خوړل شي هغه شرابونه چې هغه 80% نه تر 40% پورې دي هغه باید په هر نامه چې وي باید ونه خوړل شي هغه شراب چې د 45% نه تر 25% پورې دی هغه باید ونه خوړل شي هغه شراب چې د هغې نه د 10% نه تر 15% پورې دی باید ونه خوړل شي هغه شراب چې د 2% نه تر 15% پورې دی هغه د بیر په نامه باندې یادېږي علي رضی الله عنه الجعة په حدیث شریف کې روایت کې ویل الجعة معنا کړې ده وایي چې دا څوک دی بیر امروزه د نن ورځې بیر دی عین حکم لري كل شيء د هر شي دپاره مسکر چې مسکر وي کثیره حرام وقلیله حرام سو د چې شي چې کم یو زیات شي نشه راوړي د هغې لږ شي هم حرام دي دریم دا خفه نه شئ سګرټ څومره بدبوی درنه ځي نسوارو کوي څومره بدبوی درنه ځي ایا خپل خانم دی چې تا د خدای په نامه باندې واده کړی دا او د خدای په نامه دې ورسره عقد تړلی د شپې دا د سګرټي خوله دا د نسواري خوله د هغې پوزې ته نږدې کې شرم نه درځي د هغې حیا نه کې د هغې ازادي نه مراعت کې ایا هغه ستا دپاره غلامه ده هغه ستا دپاره د دې چې زما میړه دی زما څښتن دی نو راځه زه دا بد بوی نه دا ډډوزي دا د دې دا یو مورۍ د بدبوی زه باید تنفس کړم او دا واخلم ایا ته نه شرمېږي مه کوه دې ښځه باندې ظلم مه کوه په اولاد باندې ظلم رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 شیونه حلال دي سوم او بسول پیاز او اوږه دواړه حرام دي دواړه حلال دي او د وجود د تقویې دپاره دي او بیا د دې نه کتغ نه پخېږي نو فلهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې وخوري زموږ جومات ته دې نه راځي ولې د دې د خولې نه بد بوی ځي او ملایکې د دې بد بوی بد ګڼي ایا ستا د سګرټ او د نسوار نه بد بوی نه ځي ستا سګرټ او نسوار د عطر بوی کوي ایا دا کوم یو خاص مشک دی کوم عنبر دی او که نه د ټول اولاد دپاره پلار یې ته ترې مچې اخلې که نه ته یې تقبل کې که نه ته یې خوا پورې نیسې او که نه څه درته ویلی نه شي که نه یې ښه کاریخ دې ګڼي چې زما پلار ښه چټل دی ځکه سګرټ څکي چرس کوي غلط کارونه کوي شراب څکي خو زه ورته څه ویم زما پلار دی خو ودرېږه چې ته غټ شي او زه غټ شم نو همدا ستا کسب به زه کوم دعا کوو اله العالمین زموږ دا محفل د ذکر په محفل کې ساتي خدای دې دې ثواب زموږ ټولو مړو ته ورسوي اله العالمین موږ د هر قسم مخدرات او هر قسم مسکرات نه په خپل امان کې وساتي خدای زموږ اهل و عیال کې وساتي خدای په کوم شي کې چې نیشه وي او په کوم شي کې د انسانیت نه او د اخلاق نه او د اقتصاد نه او د ټولو اجتماعي علومو نه پکې لرې والي خدای موږ د هغې ټول عملونه وساتي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار